وشو السلام علیکم کتونکو امید دی چې تاسو به ټیک ټاک او په دغه وخت کې په ستره اجره ستر د پښتنو کور د ملک دریا خان زخخیل په حجره کې د اوتر افریدي سره او چې را سره په خوا کې ملک دریا خان افریدی هم موجود دی. اوتر افریدی چونکې په دغه موقع باندې موږ سترې اجرې ته د مبارکباد دپاره را درومو، دا په هر کال دغه پریکټس جاري وي ځکه چې هغه خلک کوم چې د قام په درد کې دردمند دي نو خامخا قام هم بیا د هغو په درد کې دردمند وي او چې کومه ښه او بده را درومي نو خامخا د دغې حجرې سلام کي. په دغه موقع باندې موږ راغلو، د موږ سره چونکې اوتر صاحب هم راغی نو اوتر صاحب اول خبرې به کي او بیا مطلب چې د ملک دریا خان افریدي سره خبرې کوو چې په اوتر صاحب باندې خبره وکړي او مطلب چې په دا موجوده صورتحال باندې د موږ سره څه خبرې وکړي. نو اوتر صاحب ته څه یې په دغه موقع باندې؟ په دا موقع خو بس دا یم چې زه ډېر خوشحال یم او ډېر د ښو او قدردانو خلکو سره ناستم یم او لیدل کتل مې ورسره وشول. ما چې خپل عزت کوم په سلیمشو کې ولیدم ما ته خو ځان دره نه ښکاري، خو دغو خلکو ما له ډېر عزت راکړو. الله د دوی ټول ډېر خوشحاله آباد کړي. او دریا خان صاحب خو داسې دی چې موږ ټول عمر دا ځای د مشرانو دی او ګوندي پالټي هم د مشرانو ورسره مینه وه او زمونږ هم ورسره همغسې مینه د کوبې ورسره د پښتنو په حوالې سره که څه راته وایې؟ د پښتنو په حواله شعر شاعري درته وایم نو چې دا منم چې پښتانه یو دا خبره ده په ځای وي، دا منم چې پښتانه یو دا خبره ده په ځای وي، خو په نغدو پسې مړه یو دا خبره ده په ځای وي. و صفتونه خو خپل ډېر کو هسې سوچ که ورته وکړې، صفتونه خو خپل ډېر کو هسې سوچ که ورته وکړې او که یقین د شي چې نه یو دا خبره ده په ځای وي. او څه کمال به راکې نه وي چې صفتا خلک وکړي، څه کمال به راکې نه وي څه کمال به راکې نه وي چې صفتا خلک وکړي موږ د بل صفت راښه یو دا خبره ده په ځای. و د غنم دانې ته ګورو لومه نه وي نو په سترګو، د غنم دانې ته ګورو د غنم دانې ته ګورو لومه نه وي نو په سترګو چې ړانده نه یو نو څه یو دا خبره ده په ځای. ډېر ښه. اغیار وګوره چې څه که موږ په غټو ورته ګورو، اغیار وګوره چې څه که موږ په غټو ورته ګورو که ژوندي ګرځو نو مړه یو دا خبره ده په ځای وي. ډېر ښه. و مقصد و چې د پرمټ هوا چې وشي و اوتره په دفتر کې د پرمټ هوا چې وشي و اوتره په دفتر کې نه په سیخ نه په چاړه یو دا خبره ده په ځای وي. ملک صاحب واده اورېدل یقینا چې د اوتر صاحب شاعري بالکل په دا خړه پړه علاقه کې اوسېږي او هماغه رنګ یې پکې ځای کړی دی نو ځکه ورته خلک خاطرساني یې ژوندی خاطر ورته یې. نو ته دغه شاعرۍ په حوالې سره څه او مطلب چې د کوچني اختر په حوالې سره څه ویل غواړې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل وروره نن د اختر ورځ دو زه به لږ وسي لاړ شم. حقیقت دا دی چې پښتون قوم ډېر دردېدلی دی، په تکلیف دی، په کړاو دی. بیا د تورخام واقعه وګوره، داسې د پولیسو واقعه وګوره، داسې موږ نور واقعات وګوره وزیرستان باجوړ دغه طرف ته. زه خو بیا هم د دردېدلي قوم ته د زړه د کومې هرکلی وایم او دا به وایم چې اختر هم ډېر ډېر مبارک شه. پروردګاره داسې اختر راولي چې پښتانه همیشه خوشحال په اتحاد او په یووالي وي. راځم اوتر صاحب له اوتر حقیقت دا دی چې د زمخیل د سلطان خیل کورنۍ سره تعلق لري و زه به دا وایم چې دا یوه سرمایه ده، یو لټون دی، یو پیوستون دی، یو کوشش دی. دغې خاورې مختلف تکړه خلک پیدا کړي لکه حمزه بابا، خیبر، ساحل، اتحاد، داسې نور ښکلي خلک یې پیدا کړي چې په هغه کې که د اوتر نامه را نه شي نو ما پخې چې نیمګړتیا به راشي. اوتر یو ښه شاعر دی بلکې د خیبر ایجنسۍ راتلونکی تاریخ که ورته وایم بده نه ده. و زه نن ځان په خوشنصیبو بلکې په هغه ښو دغه کې حسابوم چې اوتر صاحب د ما حجرې له راغلی دی و زه دغه متعلق څو خبرې کړل غواړم. اوتر چې کوم شعر وویلو دا دومره د مقصد نه ډک دی چې ما پخې چې راواخلي
پښتون قوم تاریخ لري. پښتون قوم یو تاریخ خو ځکه چې هر هغه قومونه چې میلمه دوست وي، وطن دوست وي، په ایمان مین وي، مخکې قومونه وي. په افسوس ده چې موږ پښتانه په نامه پاتې شو. ځکه چې که اوس وګورې د باچا خان بابا، د احمدشاه ابدالي، میرویس خان نامې مونږ خلو اتلان هم دي، دغو په لار روان نه یو. نو د ده په شعر کې هغه ټول دا مقصد دی چې و پښتنو سره یو شئ، پښتنو سره یو شئ. که صرف صفتونو باندې وخت تېرولو و عمل نه و، نو دا ډېره غټه بدبختي ده. نن زه ګورم پښتون قوم که لر دی که بر دی، ډېر دردېږي، ډېر په تکلیف دی. که مړ کېږم زه پښتون یم، که خوږېږم زه پښتون یم، که بې تعلیمه کېږم زه پښتون یم، که استعمالېږم زه پښتون یم. بلکې زه به دا وایم چې هر طرف ته راوخلې داسې یو طریقې کار جوړ دی چې پښتون د بدنامېدو طرف ته ځي. نو د اوتر خو زه شاعر نه یم، خو زه بیا دا وایم چې قومه یا به یو کېږو ګنې ورکېږو. پښتنو زلمیانو بیا لاسونه سره کړل لکه باز منګولې سرې کاندي په ښکار. مونږ بالکل د تشدد ملګري نه یو، د عدم تشدد ملګري یو، د ښو خبرو ملګري یو. بل یو قوم هم بغیر د تعلیمه ما په خیال چې مخکې نشتلی. نو که ښځه و که نر دی، په تعلیم پې فرض دی. نو په کار دا دی چې موږ په خپلو بچیانو باندې تعلیم حاصل کړو چې د نورې نړۍ سره برابر شو. بیرته راځم، اوتر صاحب یو شخصیت دی، و د اوتر صاحب په کار دی چې دا شعر په دغه شي چې عملي قدم چې کوم اتلان مونږ یادوو، د اتلانو څلي نه، د اتلانو څلي نه، د اتلانو هغه کردار په کار دی چې مونږ یې په ځان کې پیدا کړو چې هغه اتلان ژوندي وساتو. والسلام. بالکل تاسو سره بیا هم آخري پیغام بند ته مته چې لرو برو پښتنو لمر کې دغه علاقې سیمې خلکو لمر کې او تر صاحب نور که داسې یو څوک شعرونه میرونه موږ ته ووایې نو ډېر خوند به وکړي. وبیان درته چې ماشاءالله لاړو راغلو د پښتنو په باره کې بیرته وایم چې داسې خوی دی لکه اور د پښتنو، داسې خوی دی لکه اور د پښتنو، داسې خوی دی لکه اور د پښتنو، دا چې وران وي هر وخت کور د پښتنو. او په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي، په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي چې به څرنګه وي ګور د پښتنو. او دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی، دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی، سور یې نه وي خو وي شکور د پښتنو. شعرونه خو ډېر زیات دي پکې، خو زه بېتابي راغلی یم که داسې ما ته پاته وای. نو مطلب دا وي چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره، چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره، نور څوک نشته دی غمخور د پښتنو. ډېر ښه، ډېر ښه. نو ملک صاحب یې غمخور دی؟ نه داسې کس خو شته دی، خو مطلب دی چې دغه سره چې ملګرتیا ونه شي، یو ځان له به څه شی وشي، یو ځان له به څه وکړي. مونږ په کار دی چې د داسې خلکو ملا ونیسو، داسې خلکو ملګري وکړو. څوک د پیسو پسې روان یو او څوک داسې نامو جامو پسې روان یو. بل هم یو عشقیه غوندې که کوم دغه تاله ریاض وي چې وي دا کتونکي ډېر زیات مته چې خوښوي د تا شاعري وي چې څه ځانځاني دو په پښتنو کې، څه ځانځاني دو په پښتنو کې، و دا کمزوري دو په پښتنو کې. که یو د دوست کړو بل د دشمن شي، که یو د دوست کړو بل د دشمن شي، و غم تربګني دو په پښتنو کې، و غم تربګني دو په پښتنو کې. و د روغې جوړې غم یې په کار دی، د روغې جوړې غم یې په کار دی. و هر ځای بدي دو په پښتنو کې. و ډیوې لاندې اکثر تیاره وي، د ډیوې لاندې اکثر تیاره وي، و جوړه بجلي دو په پښتنو کې. ډېر ښه. و نه د چا واوري و نه چاته غوږ دي، نه د چا واوري نه چاته غوږ دي. و ستره خواري دو په پښتنو کې. ډېر ښه، ډېر ښه. اوتره ځکه غریب خفه دی، اوتره ځکه
غریب خفه دی او ټوله سیالي ده په پښتنو کې شعرونه خو ډېر په هر یو غزل کې ما 2 او 3 او 4 شعره په وجه دا پرې خو چې نه کتاب شته راسره او نه چشم شته او به توکلي پیزا کمزوري شي نو موږ هم ځوان ډېر خوشقسمته ګڼو چې نن موږ کېناستو او د دریا په درانه حجره کې په غټه حجره کې بیا د دریا خان صاحب غوندې شخصیت ته موږ شعرونه یایو موږ خو په ځینې ځای کې ویلی یم رسول شرمېدو نن د داسې استو سره ناست یو چې ولا چې د دونه مشران به وو خو بیا هم زړه په نه شو کړی خدای د ډول خوشحال او آباد ساتي د پښتنو دغه خصوصیات هم وي چې مطلب چې یو سټپ یا یو قدم چې مطلب چې ور واخلي نو 3 قدمه دی راکړي دریا خان افریدی په هغه شخصیاتو کې شامل دی چې په دغه نزاکتونو باندې پوه دی چې څوک څومره مطلب چې د سره مینه لري نو یو په درې هغه بیا مطلب چې د هغو سره مینه لري چونکې اوتر صاحب چې کوم دی دا زموږ ژوندی اتل دی نو په دغه وجه باندې دریا خان افریدی چې کوم دی دا د پښتنو د کور مالیار دی نو په دغه وجه باندې دغه د ګلونو سره مینه ساتل د یو فطري چې کوم دی عمل دی دریا خان افریدی صاحب وارو چې آخري کې مطلب چې څه پیغام ورکوي نو زه خو به وروره دا وایم چې یو خو انسانیت او شرافت خو اصمي و سرمایه ده او د پښتنو د یووالي او د وحدت ضرورت دی ځکه که پښتانه په وحدت او په یووالي باندې لاړ نه شي نو ما پکې چې هر طرف ته ولګېدل نو ما به دا خواست وي چې سیاست خو ټیک دی چې په صحیح معنو وشي عبادت دی رڼا ده ترقي ده د عوامو خدمت دی خو که په غلطه طریقه وشي نو تباهي ده نو ما ټولو سیاستمدارانو ته دا خواست دی بلکې هغو خلکو قوم پرستو ته مې دا خواست دی چې پښتانه د دغه تکلیف چې موجوده وخت کې ورپېښ دی دا په بل شي باندې نه خلاصېږي دا که کاروباري دی که سیاستمدار دی که عالم دی که ډاکټر دی که انجینر دی که پایلټ دی چې داسې یو اتحاد او یووالی خور کړي چې د بدامنۍ نه خلاص شي والسلام بالکل د ملک دریا خان افریدي د خبرو نچوړ همدغه دی چې او که یې پیدا چېرته وحدت شولو بیا به شي خبره د پښتنو په زور نو یقینا چې پښتنو ته د وحدت او یووالي ضرورت دی د څو پورې چې دغه وحدت او یووالی نه وي پیدا شوی نو د هغه پورې ممکنه نه ده چې پښتون قوم مخ په بره باندې لاړ شي او ترقي وکړي ډېره مهرباني